ځکه خو الله تعالی په قرآن کې فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، چې یقینا موږ د قرآن مجید نه هغه څه نازلو چې د مؤمنانو په هغې کې شفا یي، ظاهري ده او که باطني ده. ځکه خو نبي علیه الصلاة والسلام هغه انسان ته بهترین شخص ویلی دی. کم خلک چې قرآن مجید په خپله زده کوي او بیا یې نورو خلقو ته زده کوي. نبي علیه الصلاة والسلام په حدیث کې فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په تاسو کې بهترین هغه شخص دی او هغه انسان دی چې هغه قرآن مجید په خپله زده کوي بیا یې نورو خلقو ته وښایي. ګوره پیغمبر علیه السلام هغه انسان ته کامیاب نه دی ویلی څوک چې په دنیا پسې ورپسي، بلکې هغه انسان ته کامیاب ویلی دی څوک چې قرآن زده کوي بیا یې بل ته وښایي. ځکه خو نبی علیہ السلام په بل حدیث کې فرمایي چې وفضل کلام الله على سائر الکلام کفضل الله على خلقه، چې د الله رب العالمین فضیلت او بهتري خو پر خپل مخلوق باندې ډېره زیاته ده. یعنې د حدیث مطلب دا دی چې الله تعالی د کتاب فضیلت پر نورو کتابونو دي سیدې لکه څنګه چې د الله تعالی فضیلت پر مخلوق